بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګي ټي وی ګرانو خو کدونکو السلام علیکم. زم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د نادر خان لالا او د عقاب نیازی. ګرانو خو کدونکو مسنګ چې تاسو ته معلومه ده چې منګه مختلف پروګرامونه ادبي پروګرامونه تاسو ته په دې چینل باندې پیښ کوو. خو نن منګه تاسو د انټرټینمنت لپاره تاسو د خوشحالتیا لپاره یو ډیر خسته بندر راجمع کړی دی. ډیر نامي ګرامي خلک موږ سره راغلي دي، ډیر خسته ځوانان موږ سره راغلي دي، ډیر خسته فنکاران موږ تاسو لپاره راغوښتي دي. همدغه سی به منګه په کله ناکله ان شاء الله تاسو ته خپل پروګرامونه پیښ کوو، د پښتنو ثقافت پر پیښ کوو، دا غوي بندرونه به پیښ کوو. اوس لږ سات پس به ان شاء الله منګه پروګرام شروع کوو. موږ سره ډیر ښه فنکاران راغلي دي، هغه دلته موږ سره ناست دي. هغه به ان شاء الله منګه تاسو ته مخې ته کوو، تاسو به ګورئ او تاسو به مزه علي. او خاص کر د مسافر ورونو د لپاره ځکه چې مسافرونه چې دین هغه خو په د وطن نه بهر ژوند کوي، بهر وطن نه بهر میشته دي، نو دا غوي د لپاره به ان شاء الله منګه دا غوي د خوشحالي د لپاره دا بندر را جمع کړي دي. دا بندرم جوړ کړي دي، دا دغم جوړ کړي دي چې را زمونږه هغه د وطن نه د خپل کلی د خپل کور د خپل بچو نه لري دي. دا غوي د لپاره موږ دا پروګرام خصوصي را جوړ کړي دي چې هغه دا پروګرام وګوري، خوندې والی مزه ته واخلي. نو زه هم زاد خوشحالونه شملاري چې بننګ آشنایانو ته نږدې شم. ستا په یاد ژوندی یمه، ستا په مینه پایمه، نن درته سپا سپا د زړه حالونه وایمه. ستا په یاد ژوندی یمه، ستا په مینه پایمه، نن درته سپا سپا د زړه حالونه وایمه، نن درته سپا سپا د زړه حالونه وایمه. جی ګرانو خو کتونکو څنګه چې تاسو ته مونږ وی چې مونږ دغه سي مرګري راغوښتي دي تاسو د لپاره پروګرامونه کوو. دی وخت کې شمشاد انګار صاحب د ستارب محتاج نه دي، تاسو پیژنئ، هغه زمونږ سره راغلي دي په دې بندر کې، به زمونږ سره مرګري دا غوینم سه اوسو لفظونه اورو د دې پروګرام مطابق. ځکه چې مونږ څنګه تاسو ته وی چې ادبي پروګرامونه هم کوو، دغه سي خسته پروګرامونه هم تاسو د لپاره جوړو. انګار صاحب نن مونږ د جرګي ټي وي باندې دا پروګرام نه جوړ کړی دی. تاسو سم خیالات هم سری تاثرات هم سدي چې مطلب تاسو پروګرامونه کول غواړي کنه غواړي. ډیره مننه جنت ګل عادل صاحب. او دا پروګرامونه ثقافت دا خو زمونږ د پښتو د کلچر سره تړلي پروګرامونه دي. او نن چې موږ د مالټو باغ کې کم پروګرام را جوړ کړی، ډیر ګڼ مرګري راغلي دي، رباب دی، منګې دی، او د موسیقۍ ښه پروګرامونه به پکې کېږي. او دل صاحب زه خوایم چېرې
موسیقي چې دغه نه لر شي پښتو نو زه خو بیا به نیمګړی دا زمونږ جي د ادبي څه ده دا خو زمونږ بالکل. دغه څه ده جي دا زمونږ د ادبي څه ده او دا زمونږ کلچر دی نو خامخا چې مشاعرې هم کوو موږ په میاشت کې خو دا موسیقي پروګرام به ورسره ټنګ ټکور پروګرام دا به ورسره انشاءالله بالکل خامخا به کوو. نور دغه دنه نه کوم چونکې زمونږ دا پروګرام چې دی دا ټنګ ټکور پروګرام دی جی. مسافرو د پاره کې سره سی او شیر دوی بس هغه وته وای هغه وته ډالې کې مسافرو د پاره موږ دا پروګرام مسافرو ته ډالې کوو د مسافرو لپاره خو به زه یو دغه ووایم چې تا چېرته یو ځای کې ما بل ځای زندګي تېره کړه مونږ غریبي او بل نه لرې ساتي واه تا په وطن کې لیونی ما په سعودي تېره کړه مونږ غریبي او بل نه لرې ساتي واه او مودې مې تېرې کړې بهر په هیوادونو باندې ستا د نتکۍ ارمان لا هغسې دی واه مسافري مې درنه وکړه په کلونو باندې ستا لیونی ارمان لا هغسې دی واه هره لازم مې د ژوند څومره ارماني تېره کړه واه. مونږ غریبي او بل نه لرې ساتي ډېر مزیدار ډېر مننه انګار سے جی ګرانو خوګتونکو څنګه چې موږ تاسو ته وی چې موږ په دې په جرګه ټي وي باندې تاسو د پاره ادبي پروګرامونه راوړو چونکې نن موږ تاسو د پاره یو ډیر خسته د میوزیک د پروګرام تابع کړی دا موږ سره پکې ډیر ښه شاعران تاسو کتل انګار صاحب موجود دی مجروح صاحب موجود دی اقبال صاحب موجود دی حبیب یوسف زی صاحب موجود دی شادان صاحب موجود دی عقاب صاحب دی ډیر مرګري موجود دی خو دې وخت موږ سره مجروح صاحب ولال دی دا غوښنه مې د پروګرام متعلق یو څو خبري اخلو چې هغه د پروګرام متعلق سوي مجروح صاحب موږ د خاص کر د نن پروګرام چې کم دی د نن د میوزیک د پروګرام دا موږ مسافرو ته ډالې کړی دی په جرګه ټي وي دا پروګرام موږ صرف خصوصي د مسافرو د لپاره جوړ کړی دی نو تاسو د دې متعلق څه ویل غواړئ یو څو لفظونه مسافرو د بسم الله الرحمن الرحیم د موسیقي پروګرامونه خو خاص کر او بیا په داسې ځایونو کې چې هغې ته تګم ګراني او رسیل سپاټۍ ځایونه هلته خو ډېره مزه کوي او بیا په مسافرو باندې خو د میوزیک پروګرامونه یي که هغه شاعري که هغه بل څه یې خو ډېر ښه لګي دا نن پروګرام خو ډېر په ښکلي ځای کې دی او امید دی چې موږ به هم ترې خوند والو او مسافر ملګري به هم ترې خوند والي مننه مجروح صاحب که تاسو سره د سیسه د مسافرو د پاره یو شعر نیمه نو ډالې کې مسافرو ته ډالې کې نن چونکې دا پروګرام د مسافرو د پاره موږ خو ذهني طور تیار نه یو خو یو شعر به ووایم چې زما د دواړو سترګو تور جانانه زما د دواړو سترګو تور جانانه مسافرۍ کړې دي لو لور جانانه سترګې د اشنا مې په زړه خښې دي خښې دي وي خښې چې مې خوښې دي سترګې د اشنا مې په زړه خښې دي خښې دي وي خښې چې مې خوښې دي خښې دي وي خښې چې مې خوښې دي جی ګرانو خوګتونکو تاسو دا وخت مونږ سره ګورئ چې اقبال لاله زمونږ سره ناست دی چونکې زه بار تاسو ته دا خبره کوم چې دا پروګرام مونږ خاص کر د مسافرو لپاره جوړ کړی دی مونږ چونکې ادبي پروګرامونه تاسو ته ډیر زیات پیښ کړه خو نن پروګرام چې دی نن مونږ د موسیقي بندر را جوړ کړی دی دا صرف او صرف د مسافرو لپاره را جوړ کړی دی تاسو مخکې زمونږ سره انګار صاحب واوریدو مجروح صاحب واوریدو دا وخت مونږ سره اقبال لاله ناست دی هغه به یو څو خبرې دا غوینه واخلو چې د مسافرو متعلق هغه دی پروګرام متعلق سوي اقبال لاله الله می عزتمن کړي ډیر عزتمن شي پروګرام د موسیقي دی موسیقي په عبرانی کې وایي د سازونو د آهنګ خوږ شور ته موسیقي یو خاموش لهجه ده ما وړاندې مو ویلي خو چې ادب راشي نو ادبي روح ته دا پکې ورننوځي دا راپاسي چونکې ستاسو مننه چې تاسو دونه راغلی او پروګرام هم راله راوړو او دام جوړ کړو نو دا مسافرو ته زمونږ اړخ نه ډالۍ دی ډېره مننه جي د پیښورو بنګړو بلی چې ډکوما مور بیا راغله
هغه د بیا راغله منکر تور بنگړی والا هغه د بیا راغله منکر تور بنگړی والا او د پیښورو بنگړو بلې چې ډکو مامور بیا راغله هغه د بیا راغله منکر تور بنگړی والا بسم الله الرحمن الرحیم راغلی یو باغ ته موږ سره عادل صاحب دی د جرګې ټي وي چې کوم ایډمن چینل چلی هغوی د را سره ډېر خوشحاله شو نن دلته چې دا پروګرام هم واورېدو داسې ملګري پکې وو چې ما نه ولیدلې لکه دلته ما سره فضل ربیع استاد چې کوم دی هغه مې ولیدو بلبلانی د گلشن مسافر شو تور داغان پکې اوسېږي ځان ځاني دا ای سبزیا دا نظام بدلول غواړو سختی مونږ باندې تیریږي ځان ځاني دا پزنه د شین خال جوړ شوی په کمال بادشاہ د مخ په تخت عجیبه لري جلال جانا نستا جمال پزنه د شین خال جوړ شوی په کمال بادشاہ د مخ په تخت عجیبه لري جلال جانا نستا جمال